بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ، زه نصرت الله میرزا خیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. لکه څرنګه چې وینئ د تیر په څیر یو ځل بیا ارغندې د مرمر، شهرک، د جوسو او لبنیات یو تولیدي کارخونې ته راغلم. غواړم د اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې سترې کارخونې د فعالیتونو لپاره ځانګړې کړم. دا چې دغه ستره کارخونه د ورځې په اوږدو کې څومره تولید لري، د بازار څومره اړتیاوې پوره کوي، په دغه ستره کارخونه څومره پانګونه شوې ده، او په دغه کارخونه کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول څومره کارګر په کار بوخت دي، نور حال په خپرونه کې را سره وګورئ. هیواد ساتنه غواړي، بیا رغون غواړي، لاس ته راوړی بارمران پالن غواړي. افغانستان چې د اسیا زړه ګڼل کیږي، د خپل تاریخي، کلتوري او جغرافیوي اهمیت له امله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پیژندل شوی دی. دا هیواد د غرونو، دښتو او سیندونو د ښکلا ترڅنګ د اوږدې مودې کلتوري میراث او د مختلفو قومونو د ګډ ژوند سمبول دی. اسلامي امارت د صنعتي او تولیدي سکتور د ودې لپاره بېسارې هڅې او پلانونه عملي کړي چې هدف یې د اقتصادي استقلالیت ټینګول، د کاري فرصتونو پراخول او د خلکو د ژوند د کیفیت لوړول دي. د اسلامي امارت دا ژمنه ده چې د ټولو برخو ملاتړ او پرمختګ ته دوام ورکړي، ترڅو افغانستان د صنعتي او اقتصادي ودې او د ځان بسیاینې پر لور یوسي. کار دی غم د هیواد، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي. صنعت او د فابریکو کاروبار په اقتصاد کې ډېر اهمیت لري. معنا دا چې په لومړي سر کې د فابریکو رشد او پراختیا او د صنعت پراختیا د بیکارۍ د کچې په ټیټوالي کې رول لري. معنا دا چې څومره فابریکې جوړېږي، څومره چې کاروبار پراخېږي، هماغومره د بیکارۍ د کچې په ټیټوالي کې رول لري. معنا دا چې خلکو لپاره کاري زمینې مساعده کېږي او د خلکو لپاره کاروبار پیدا کېږي. او وخت چې د خلکو لپاره کاروبار پیدا شو، طبعا د دوی د خرید قدرت پورته کېږي. همدارنګه د فقر په ټیټوالي کې رول لري. یعنی وخت چې په یو ځای کې د کار زمینه برابره شوه، طبعا د خلکو ته عاید راځي او د فقر هغه کوم سطحه چې دغه راټیټېږي او د خلکو د خرید قدرت پورته کېږي. همدارنګه په بازار کې تقاضا رامنځته کېږي. وخت چې په بازار کې تقاضا رامنځته شوه، نور هم تولیداتو سره زیاتېږي. نو په دې اساس باندې صنعت په لومړي سر کې د بیکارۍ د کچې په ټیټوالي کې رول لري او د دې ترڅنګ د ناخالصو تولیداتو یا د جي ډي پي په برخه کې هم رول لري چې څومره چې زموږ تاسې تولیدات زیاتېږي، طبعا په هماغه اندازه باندې خلک استخدام کېږي او موږ تاسې به وکولی شو چې کم واردات چې اوس هېواد لرو، د وارداتو مخه ونیولي، بلکې موږ تاسو په خپل هېواد کې اکثره توکي خپله تولیدوو چې دا به وکولی شي چې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا سبب کېږي. تاسو وګورئ، اوس متاسفانه چې افغانستان تقریبا 11 میلیارډ ډالر واردات درلودل او یوازې 2 میلیارډ ډالر زموږ ته صادرات وو. یعنې معنا دا چې د افغانستان د صادراتو او د وارداتو په منځ کې یو لوی کسر موجود دی. او که چېرته موږ تاسو وکولی شو زموږ تاسو فابریکې زیاتې شي، زموږ تاسې تولیدات زیات شي، په لومړي سر کې به موږ تاسې واردات به کمیږي، یعنې د افغانستان پیسې به نور ملکونو ته نه وځي. نو په ټوله کې د کاروبار، د صنعت او د فابریکو د تولیداتو پراخوالی د افغانستان د اقتصاد د رشد سبب کېږي. ترڅنګ یې موږ تاسې که چېرته وکولی شو په افغانستان کې خپلو تولیداتو نه استفاده وکړو، هغه معنا دا چې اوس موږ تاسې غټه اندازه پیسې نورو ملکونو ته ورکوو او دغو پیسې چې د افغانستان څخه وځي دا د افغانستان په کرنسۍ باندې منفي تاثیرات لري. که چېرته موږ تاسې وکولی شو چې په خپله هېواد کې اکثریت توکي چې هغه اوس موږ واردوو که هغه په افغانستان کې تولید شي، موږ تاسې به د صادراتو د وارداتو مخه نیولي، یعنې بالاخره افغانستان به د یو صادراتي ملک معرفي کېږي. په دې توګه د اسلامي امارت د کارخونو او تولیدي سکتور پاملرنه یوازې د اوسني وخت اړتیا نه، بلکې د هیواد د روښانه راتلونکي بنسټ ګڼل کېږي.
په ننني اقتصاد کې د خوراکي توکو تولیدي فابریکې ځانګړی اهمیت لري چې نه یوازې د خلکو د اړتیا وړ مواد برابروي بلکې د کارموندنې اقتصادي ودې او صنعتي پراختیا لپاره هم مهم رول لري. د جوس او لبنیاتو یوه تولیدي کارخونه چې د کابل ارغندې اړوند مرمر ښارګوټي کې فعالیت کوي. دا فابریکه د هیواد په یوه مهم صنعتي پارک کې جوړه شوې او د عصري ټکنالوژۍ له لارې خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي. ما در اینجا 7 طعم متفاوت جوس تولید میکنیم و همچنین در بخش لبنیات ماست داریم، پنیر داریم، دوغ داریم و سایر انواع لبنیات، شیر است که در فابریکه تولید میشه. در طول روز ایتو براتان بگویم که در 1 ساعت 10 تن جوس تولید میشه، یعنی تقریبا در 24 ساعت فکر کنین که 24 تن ما جوس 1 لیتره و جوس 200 سی سی را تولید داریم. و در بخش لبنیات هم ظرفیت تولید تقریبا 40 تن لبنیات، شاید هم تا 50 تن ما داشته باشیم در اینجا. برای فعلا خو تقریبا از لحاظ جوس 80% بازار خود کابل و افغانستان ما داریم و باز هم هنوز هم ظرفیت هست. ما انشالله پلان داریم که باز هم ظرفیتی که داریم این ظرفیت بیشتر کنیم و در آینده ای تولیدی که داریم ماشینری بیشتری بیاریم و انشالله تولید بیشتری داشته باشیم تا انشالله بتانیم که هم ظرفیت پر کنیم چیزی که در بازار است. در خود فابریکه تقریبا حدود 80 نفر فابریکه در طول روز کارگر داریم ما، هم روزمزد و هم کارگرای دائمی ما و این به صورت مستقیم است که اینجا دخیل هستند و به صورت غیر مستقیم گفته میتونیم که شاید به صدها نفر، چون در بخش فروشات ما است، در ولایت ها هستند، تعدادی از او زیاد می باشند. در فابریکه ما فقط یگان تا نیروهای فنی کسایی هستند که مسلکی یمی ماشینری هستند و از کشورهای همسایه اینجا آمدن و کار پیش میبرند و در سایر بخشا هموطنان خود ما و شما هستند، متخصصین خود ما و شما هستند که اینجا فعالیت دارند. و فقط در بخش فنی و در بخش متخصصین تولید و از کشورهای همسایه هستند یگان تایشان. مواد خام تولید ما یگان موادی است که برای پروسس است، برای بسته‌بندی است و ما از بازار داخلی تامین میکنیم، مثل کارتنای جوسه و مثل این پلاستیکای بسته‌بندی و یار از بازار داخلی تامین میکنیم. و دیگه مواد اولیه تولید مثل این شربت و شیره جوس که است، کنسانتریت میگن برش، دور ما از کشورهای خارجی وارد میکنیم، چون فعلا امکان تولید کنسانتریت ما شما در اینجا نداریم. یگان کنسانتریت است که ما از هندوستان وارد میکنیم، از حتی تایلند وارد میکنیم. یگان میوه‌ای است که در این منطقه ما شما وجود نداره و سایر میوه کنسانتریجات ما شما از ایران وارد میکنیم. از لحاظ اطمینان خو ما 100% برای مردم خود اطمینان میتیم، طوری که شما هم دیدین و میبینین انشالله پروسه تولید ما را دیدین و موادی که ما استفاده میکنیم کلش مواد طبیعی است، خودتان دیدین و ما اطمینان میتیم برای مردم که ما یک جنس خوب و با کیفیت برای مردم خود ارائه میکنیم. د کارخونې مشر وایي چې د دې فابریکې اساسي موخه د هیواد دننه د باکیفیته جوسونو او لبنیاتو تولید دی، څو نه یوازې واردات کم شي بلکې خلک د صحي، پاکو او ارزانه محصولاتو څخه برخمن شي. د دوی په وینا چې اومه یا خام مواد بهر څخه واردوي، هڅه کوي څو زمینه برابره کړي خام توکي هم په کور دننه ورته چمتو کړي. دوی هڅه کوي چې له محلي بزګرانو څخه تازه میوې او شیدې واخلي ترڅو د کرنې سکتور هم ورسره وغوړیږي. ما سالیان سال هستش که اینجا تولید داریم میکنیم و هدف ما رضایت مشتریان و تکیه بر کیفیت و توسعه محصولات و افزایش سبد کالامون میباشد.
و روز به روز در حفظ کیفیت که رضایتمندی مشتریان می باشد تعهد داریم و به این کار استمرار داریم و در ادامه محصولات ما با بهترین مواد اولیه که مورد تایید کنترل کیفیت می باشد وارد کارخانه شده و سپس عملیات پروسه بر طبق فرمولاسیونی که داریم تولید می شود و پروسه کامل انجام می شود بر روی اون و با تاییدات کنترل کیفیت روانه بازار می شود. د تولید مدیر چې د خوړو د ټکنالوژي په برخه کې تخصص لري د تولید بهیر په اړه داسې وایي چې ټول تولیدي مراحل یې د نړیوالو معیارونو سره سم تنظیم کړي دي. له لبنیاتو څخه پاکې شیدې، مستې او پنیر جوړوي او همداراز له میوو څخه طبیعي جوسونه لکه مڼې، مالټې او اناناس جوس تولیدوي. مواد اولیه که برای ما میآید ما با تأیید دوباره وارد مرحله تولید میشه. بعد از بسته‌بندی و تمام مراحل کنترلی را ما اجرا میکنیم. از مواد اولیه گرفته تا آخر تولید کلش کنترل میشه و کنترل شدگی. دوی زیاتوي چې له تولید څخه مخکې ټول مواد په لابراتوار کې چک او تر څارنې لاندې نیول کیږي ترڅو د خوړو په کیفیت کې کمښت او خرابۍ رامنځته نشي. او وایي چې په دې کارخونه کې د حفظ الصحې او کیفیت کنټرول ته جدي پاملرنه کیږي. اقتصادي شنونکي د دا ډول تولیدي کارخونو پر ارزښت ټینګار کوي او وایي د کورنیو تولیداتو پراختیا کولی شي چې واردات راکم کړي، صادرات زیات کړي او د اقتصادي ځان بسیاینې په برخه کې یو ستر ګام بلل کیږي. اوس د خدمت ته اړتیا د داستا د کارخونو تاسیسول جوړول دیغه څه تاثیرات به د افغانستان پر اقتصاد باندې، د افغانستان پر ملي او په داخلي اقتصاد باندې د دوی اغیزې به څه وي. هر خو باید موږ تاسو راسو موږ په خپله په اقتصاد کې دوه شعبې لرو چې یو لوی اقتصاد ده بل کوچنی اقتصاد ده. په کوچني اقتصاد کې موږ تاسو دا کارخونې لرو چې څنګه کارخونې جوړې شي، د کارخونو موثریت شي ده، باید کومې کارخونې په افغانستان کې ضروري دي، د کومو لپاره خام مواد پیدا کړی شو، څنګه خام مواد پیدا کړو، د خام موادو جوړولو باندې باید کار وکړی شو. پر دې باندې پانګونه ده، پانګونه باید څنګه وشي، څوک باید پانګونه وکړي، له کومې خوا نه وشي، داخلي وي که خارجي وي. دې لپاره کله چې موږ طرحې جوړې کړو دغه طرحو په جوړولو سره بیا موږ کولی شو چې کارخونې رامنځته کړو. د کارخونو لپاره مهمې دا ده چې دې لپاره ځمکه ده، منابع دي او د دې لپاره د کار هغه کاري متخصص اشخاص افراد دي او که غیر متخصص هم ورته ضرورت ده. دا نه چې ټول متخصص اشخاص افراد. کله چې یو کارخونه په یو هیواد کې یا په یو منطقه کې جوړیږي نو دې سره د موږ تاسو سرحد ښه کېږي، د موږ تاسو د سرحد د پرمختګ لپاره کار کېږي. د سرحد د پرمختګ په پار موږ تاسو کولی شو چې خپل ټول هغه شته کوم مشکلات چې لرو او یا هغه تولیدات چې په افغانستان کې یا نور هیوادونو کې ورته ضرورت دی او موږ کولی شو چې دغه تولید کړو او د دې تولید په رشد باندې کار وکړو. کله چې دغه تولیدیږي په دې تولید کې څومره خلک په کار ګمارل کېږي، تاسو وګورئ په هغه اندازه باندې خلک ګمارل کېږي چې هغه موږ تاسو تصور هم نشو کولی. هر څومره چې د کیفیت ښه وي، کمیت یې ښه کېږي، خلکو تقاضا ورته لوړي، په همغه اندازه باندې دلته د کار زمینه مساعده کېږي. او د دې ترڅنګ موږ تاسو باید دا وکړو چې دغه خپلو داخلي تولیدات ته رشد ورکړو. ولې دغه کارخونې چې په یو هیواد کې رامنځته کېږي که چیرې داخلي خلک، داخلي اشخاص افراد دا وانخلي، نور خلک نشي کولی چې دا واخلي. نو بهتره خبره دا ده چې اول باید داخل کې د دې د استفادې لپاره خلک باید موجود وي او خلک که په هر کیفیت وي باید دوی استفاده کړي تر څو پورې دا کیفیت کارخونې والا ته وویل شي هغوی پر دې کې تغیرات راوړي تر څو پورې په آینده کې موږ تاسو د دې جوګه شو چې په خارج کې د دې د پلور لپاره هم بازار موندنه وکړو. نو بهتره خبره دا ده چې د یوې کارخونې په رامنځته کېدلو سره ډېر خلک په کار ګمارل کېږي، پیسې د موږ تاسو په جریان کې کېږي، اقتصاد مباسبات کېږي، هغه تقاضا یا هغه اموال چې موږ تاسو راواردو دغه واردات کمیږي. د دغه کارخونې مشر له حکومت غواړي دوی ته د کارخونې برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته کړي
ترڅو د تولید کچه یې نوره هم لوړه شي او له دولت څخه غواړي له بهر څخه پر واردېدونکو جوس او لبنیاتو تعرفې لوړې کړي او د کورني محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې یو ښه زمینه برابره کړي ترڅو وکولی شي هیواد له دې لارې پر ځان بسیا کړي. غم د ځان نه دی په کار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی په کار تقاضای ما از دولتی است که در زمینه رشد صنعت نوشابه باب در افغانستان مانع ورود نوشابه باب یا نوشیدنی هایی که از ممالک همسایه میه مانع ورود از وا شود و یگان سهولت ها را در مواد اولیه‌ای که برای ما میایه دهی برای ما ارائه کنه. یگان مواد اولیه است که ما او را واقعا به سختی معافی از او میگیریم از دولت و انشالله تقاضای ما است که دولت یک ذره دهی همکاری کنه و او معافی که تقاضای ما است به مقداری که تقاضای ما است به مقدار برای ما بده. تقاضای ما است که وزارت تجارت در بخش معافیت ها یک ذره همکاری بیشتر بکنه که ما چون ما کنسنتریتی که از خارج میاریم ظرفیت تولید ما زیاد است و کفایت بازار ما را نمیکنه کفایت تولید ما را نمیکنه و تقاضای ما است که او را یک ذره معافیت بیشتر بده در بخش خود شرکت صنعتی. تقاضای ما است که وزارت تجارت انشالله گرچه توجه کرده سروی‌های صورت گرفته سرک‌های ایجا بازم توجه کنه سرک‌های فابریکجات یا جور شود و همچنان در زمینه تامین برق ما همکاری وزارت تجارت و ریاست عمومی برشنا را می‌خواهیم چون برقی که همیال است کفاف کل فابریکجات نمی‌کنه پرچاوی داریم هفته یک بار و در طول روز هم امکانش هست که برق به صورت غیر مترقبه یک دفعی بره و این ما را به مشکل مواجه میکنه. تقاضای ما است که برقی که به شرکت صنعتی و کل شرکای صنعتی کابل داده میشه و ظرفیت و مقداری از او زیادتر شوه و پرچاوی ها یک ذره کمتر شوه. د جوس او لبنیاتو دغه تولیدي کارخونه یو ښه مثال دی چې څنګه خصوصي پانګونه کولی شي د اقتصادي پراختیا د خوړو د خوندیتوب او د خلکو د هوساینې لامل شي. دا پروژه نه یوازې دا چې د خوراکي محصولاتو کیفیت لوړ کړي بلکې د خلکو لپاره یې کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. په دې فابریکه کې شاوخوا 80 تنه کارکوونکي په مستقیم ډول کار کوي چې اکثره یې ځوانان دي. دوی وایي زموږ لپاره دا کار یوازې عاید نه دی بلکې یو فرصت دی چې مهارتونه زده کړو او د صنعتي کار له ارزښت سره آشنا شو. دوی خوښي څرګندوي دا چې په کور دننه ورته کاري بوختیاوې رامنځته شوي دي. له اسلامي امارت او افغان پانګوالو غواړي په هیواد کې افغان ځوانانو ته کاري زمینې برابرې کړي ترڅو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ویاړم چې په افغانستان کې د خپل هیوادوالو لپاره په د تولید له لارې خدمات ترسره کوو. د دولت نه او تجاران نه مو دا غوښتنه ده ترڅو افغان ځوانانو ته په خپل هیواد کې داسې کارخونې برابرې کړي ترڅو افغان ځوانان وکولی شي په دې کارخونو کې کار وکړي او خپل عاید لاسته راوړي. به مدت 4 سال میشه که در این کارخانه کار میکنم و خوشحال هستم از اینکه برای من زمینه کار مساعد است چون در اینجا کار میکنم. از امارت اسلامی و از تاجران محترم افغانستان خواهشمند هستم که بر جوانان افغانستان زمینه کار فراهم بسازند تا مجبور به فرار از کشور از طریق قاچاق نشوند. یو کال کې چې کار کوم او موږ ته راضي یو الحمدلله ډېر ښه کار دی ځوانانو ته ښه فرصت د کاري برابر کړی دنه چې ځوانان بهرني هیوادو ته لاړ شي او کارونه هلته وکړي سل خطرو باندې نو ښه دا ده چې دغلته په خپل وطن کې په ښه معاش 15000 معاش مثلا یا 10000 معاش بهترینه معاش یو کور پرې چلیږي او فامیل لپاره ګزاره کوي نو دا ډېر ښه ده. موږ ته خوشحاله یو د ټیم نه خپل د شرکت مدیران نه او موږ د امارت اسلامي نه دغه توقع د درخواست لرو چې نورم په خپل ګران افغانستان کې
داسې د کار زمینې برابرې کړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او د خپل فامیل لپاره حلال رزق پیدا کړي او الحمدلله داسې کارونه ډېر شوي دي امارت اسلامي له لورې اقدامات یې ښه دي او موږ ته خواهشمند دي چې په نږدې آینده کې نور داسې فیکټریانې شرکتونه جوړ شي چې زموږ ځوانان مصروفه شي او د خارج له تګ نه منع شي. درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسې په تصویر کې ولیده په دغه کارخونه کې کاریګر هم خوښ دی تر څو په دغه کارخونه کې ورته د کار زمینه برابره شوې له اسلامي امارت او افغان پانګوالو څخه غواړي تر څو افغانانو ته په کور دننه کې کاري زمینې رامنځته کړي. درمل چا وګټا چا پرختیا وګټا مهري چا د اسلامي امارت په بیا وکمنېدو سره د هیواد د اقتصادي ودې او د صنعت د پرمختګ لپاره ځانګړې پاملرنه او ملاتړ څرګند شوی دی. د صنعتي او تولیدي کارخونو د پیاوړتیا او دوام مهم استراتیژۍ او اقدامات عملي کړي دي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي خپلواکي د خلکو د ژوند کچې د ښه والي او د کاري فرصتونو زیاتوالی تضمین کړي. دا هڅې د افغانستان په صنعتي راتلونکي کې یو رول لرلی شي د یو سوکاله او پر ځان بسیا افغانستان په هیله. غم د ځان نه دی په کار دی غم د هیواد زخمي. درنو لیدونکو دا وه د اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د دې اونۍ لپاره مو چمتو کړې وه. الله دې وکړي چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. که خپرونه مو نه وي څارلې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه کتلی او څارلی شئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.